السلام علیکم ورحمت الله. همیشه یاد وساتو چې کله تاسو روډ سایډ باندې مزال کوو نو تاسو به ټریفیک ډایرکشن کې مزال نه کوو. هغه وجه دا چې کچېرې تاسو ټریفیک ډایرکشن کې مزال کوو نو څټ نه چې کوم ټریفیک روان دی هغه تاسو ته نشي لیدی، تاسو د ځکه سترګې نه دي، صرف تاسو ته مخ ته کتلی شي. صحیح دی. اور هغه ډرایور نه که ګاډی بې قابو شو چې ته فون باندې لګیا دی ورنه ګاډی چې کوم دی روډ نه ووتلو نو ګاډي به ته هیټ کړی وی. صحیح شو. تاسو سره هیڅ چانس نشته چې ته دې ګاډي نه ځان باچ کې. دی رمضان کې مو یو ملګری دی عمرګل خټک صاحب، هغه څټ نه یو سوزوکي وویلو، هغه ټریفیک ډایرکشن کې مزال کولو. که چیرې تاسو ټریفیک اپوزیټ مزال کوو، لکه سپوز زه داسې کې روان یم او ټریفیک ماته مخ نه رسي، صحیح شو، دې نه به ماته دا فایده وي چې که چیرې یو ډرایور نه ګاډی بې قابو کېږي یا غلط ډرایوینګ کوي نو ماته به کتلی شي او زه په ټایم باندې ممکنه دی چې ځان د دې حادثې نه باچ کړم. هغه نه علاوه شپې دپاره چې کوم ډرایوران دي لکه کوم شپې ډرایوینګ کوي هغو ته یو نصیحت دا دی چې که چیرې هغوی شپې ټایم ډرایوینګ کوي نو د هارډ شولډر نه لږ وریه مزال کوي. صحیح شو. اور دویمه خبره دا چې که چیرې ورسره بل لین شته دی نو بل لین کې د مزال کوي، ځکه چې شپې ټایم کوم خلک روډ باندې ګرځي دا اکثر ډرایورانو ته بیا صحیح کتی نه شي، ځکه چې روډ باندې لایټینګ دومره زیات وي نه پاکستان کې. صحیح شو. داسې حادثو نه ځان ساتلو لپاره دغه کوم سیفټي ټیپ دی دا فالو کوم. مننه. آباد اوسو.